سوات کې د پیازو فصل تیار دی او دا پیاز د ځایي منډیانو نه تر خیبر پښتونخوا او پنجاب تر منډیانو پورې د خرڅ لپاره لیږلی کېږي. خو زمیندار وايي چې سږکال د زیاتو بارانونو سره د پیازو په فصل توری نومې مرض راغلی دی چې له کبله زیات پیاز خاص شوي دي او سږکال زمیندارو ته د دې فصل نه ډېر زیان ملویږي. د تیر کال چې وو نو زنګ ښکلی ډېر په ګټه کې روان وو، مونږ کامیاب وو. سږکال چې دی زموږ سراسر تاوان دی او تقریبا کم سي کم چې نه د 13-14 لک روپۍ تاوان ما وکړو او اوس لکه دا ګرې موږ ته څښا شوي دي او دغه ستاسو د مخې دي دا ټولې د په ټوماټو کې غوزار کړم. مخکې مارکیټ نشته او تقریبا دغه 7000 او 1000 روپۍ په موږ پسې د ګاډي ټکټ لګي او په 300 روپۍ باندې تشه بوجنګ ته میلاویږي، په 1000 روپۍ را پسې تش دیاړي مار دی او دغه حالات ډېر بګړاو روان دي. لکه اوس د پټو جاري چې دي دا موږ د ژبه داخله وو. سوات کې د پیازو زیات پټي د سیند په غاړه دي او د یخو اوبو له کبله د سوات پیاز خواږه وي او خلک یې زیات خوښوي او دا پیاز د خیبر پښتونخوا نه علاوه پنجاب او سیند هم د خرڅ لپاره لیږلی شي. دا موږ وړو پینډۍ ته، پینډۍ کې خرڅوو، ګجرانوالۍ ته وړو، لاهور ته وړو او پېښور ته وړو. د دې 25 دړۍ وزن دی. ریټ دا خرڅېږي د 25 نواله او 3500 روپو پورې دا خرڅېږي. لکه مارکیټ مخې ته دا نښه کېږي، لکه دا اوس مخې نه نور پیاز هم راځي د نور علاقو نه. سوات کې د پیازو فصل د ټماټرو د فصل ختمېدو نه وروسته کرلی شي او دا په 6 میاشتو کې تیارېږي. خو زمیندار وايي چې د مرض له کبله زیات پیاز څښا شوي دي. تور کې شکل کې دا مرض راغلی و، دا پیاز یې غوټه هم والي ده، پاڼه هم والي ده. نو چې زیاته غوټه توله پاسه وګورې روغه به او لاندې توروالی به کې سیوا دی. نو دلته کې چې مارکیټ ته لاړ شي نو هغوال ته وایي دا مرض یې کړی دی، دغه دی بیمار دي، نو مخکې هم نه خرڅېږي. سوات کې د زراعتو د محکمې چارواکو د وینا تر مخې سوات کې د ټماټرو نه پس زیات فصل د پیازو کېږي. سوات کې په 450 ایکړ ځمکه باندې 1,14,00,000 کیلوګرامو نه زیات پیاز کېږي او نن سبا چې د پیازو د 1 کیلو بیه تر 100 روپو پورې ده، د دې د خرڅ نه د سوات زمیندارو ته هر کال 11 اربه 80 کروړه روپو نه زیات مدن کېږي. خو ځایي زمیندار وايي چې سږکال د پیازو د فصل نه زمیندارو ته فایده نشته او تش زیان دی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.